د ځینې الهي مذهبونه دي لکه اسلام، یهودیت، عیسویت او ځینې د انسان د فکر او ګڼ شمېر عقایدو پر بنسټ جوړ شوي. یو له دغه دینونو څخه بودیزم و چې دا د تاریخ د یو ډېر مهم شخصیت لخوا رامنځته شوی دی. هغه څوک چې سیدارتا ګوتما نومېده او وروسته د بودا په نوم وپېژندل شو. بودا کلمه د راویښ شوي یا روښانه شوي سړي په معنا ده. لومړی راځو د بودا د زیږېدنې د وخت چاپېریال ته نظر اچوو. د ډېرو تاریخي سرچینو له مخې سیدارتا شاوخوا د 563 قبل المیلاد کال په شاوخوا کې زیږېدلی. که څه هم ځینې تاریخ پوهان باور لري چې ښایي له دې 100 یا 1.5 کاله وروسته زیږېدلی وي. خو دا هغه دوره وه چې د ویدي دورې وروستۍ زمانه وه. ویدي دوره د ویداګانو له نومه اخیستل شوې ده چې دا د هندوانو لرغوني مذهبي کتابونه دي او د هغو آریایانو لخوا لیکل شوي وو چې ډېری تاریخ پوهان وایي چې 1500 قبل المیلاد په شاوخوا کې یا تر هغې مخکې هند ته راغلي وو. د سیدارتا د زیږېدو پر وخت هندو مذهب ورو ورو په خپل شکل اخیستو پیل کړی و. ډېر هغه دودونه او کړنلارې چې نن ورځ یې د معاصر هندویت برخه بولو په هغه وخت کې هم موجودې وې. نو سیدارتا د همدې فکري او مذهبي نړۍ په منځ کې نړۍ ته راغی. په نقشه کې تاسو د بودا د ژوند مهم ځایونه وینئ. دی د ننني نیپال په سویل کې د لومبینې په نوم ځای کې زیږېدلی و. وروسته بیا بودګیا سیمې ته ولاړ. هلته د بودي ونې لاندې څو ورځې مراقبه یا هم ژور فکر او تمرکز یې وکړ او هملته یې روښانتیا یا بیداري ترلاسه کړه. بیا یې خپله لومړۍ وینا یا ښوونه د سارناټ په ځای کې وکړه او وروسته په کوشنګر کې وفات شو. د نن ورځې د بودایانو لپاره دا 4 ځایونه د سپېڅلي زیارت مقامونه ګڼل کیږي. د دود له مخې بودا په لومبینې کې زیږېدلی و. د هغه مور په سفر کې وه او د زیږون پر مهال هلته ودرېده. د زیږون لږ وروسته یې مور مړه شوه او سیدارتا د خپلې ترور لخوا وروزل شو. د هغه پلار د ځینو روایتونو له مخې یو شاهي مشر یا واکمن و او خپل زوی ته یې یو ډېر ښه او خوندي ژوند برابر کړی و. سیدارتا د شتمنۍ، راحت او اسانتیاو په نړۍ کې لوی شو. دا ژوند د هغه تر 20 کلنۍ وروسته هم روان پاتې شو. واده یې وکړ، زوی یې نړۍ ته راغی، خو کله چې شاوخوا 29 کلن شو هغه د پلار له جوړ شوي دې خوندي ژوند څخه بهر ووتو او د نړۍ رښتینی مخ یې ولید. زاړه خلک یې ولیدل، ناروغان او بېوزله یې هم ولیدل. دا هر څه د هغه په ذهن کې یو ژور سوال را پیدا کړ: ولې دا رنځونه، دا کړاوونه، دا غمونه په نړۍ کې شته دي؟ نو سیدارتا پرېکړه وکړه چې د حقیقت لټه وکړي، د هستۍ او کائنات د حقیقت درک وکړي. دا هغه وخت و چې په هند کې ډېر مذهبي اشخاصو له مادي ژونده تېرېدل او د تفکر او روحانیت لپاره ځنګلونو ته تلل څو نجات ترلاسه کړي. سیدارتا هم همداسې وکړ. د خپل کور، شتمني او کورنۍ پرېښوده او د حقیقت د لټون لپاره د ځنګلونو لور ته ولاړ. د 6 کاله په تفکر او تمرکز کې تېر کړل. د نورو هندوانو په څېر دا هم هڅه وکړه چې له مادي شي څخه تېر شي، ان دا چې ځان له خوړو او اوبو یې هم محروم کړ او نږدې و چې مړ شي. خو وروسته کله چې 35 کلن شو د ګیا ښار ته ورسېد چې اوس بودګیا بلل کیږي. هلته د یوې سپېڅلې انځر ونې لاندې چې وروسته بودي ونومول شوه 7 ورځې مراقبه وکړه. په 7مه ورځ یو ناڅاپي روښانتیا یا پېژندنه پرې راغله. د حقیقت درک وکړ او له هماغې شېبې وروسته بودا شو، یعنې راویښ شو. د روایت له مخې د تر دې روښانتیا وروسته 49 ورځې له خلکو لرې تېرې کړې. خو وروسته د سارناټ ښار ته ولاړ او هلته یې خپلو پخوانیو 15 شاګردانو سره ولیده. هغوی مخکې له ده مایوس شوي وو، خو اوس یې ولید چې سیدارتا مکمل بدل شوی دی او د دوی په وړاندې یې هر هغه څه بیان کړل چې ده لیدلي او درک کړي وو. ده یوه وینا وکړه چې د پالي ژبې یوه اصطلاح یې ورکړه. د بودا د وخت ژبه وه پالي.
د دغه نوم معنا داسې ده چې د حق د لارښوونې څرخ. درما د سنسکریت کلمه ده چې په هندویزم کې د کائنات د نظم او د سمې لار تعبیر کوي. په بودایي مذهب کې درما د بودا ښوونې ته هم ویل کیږي. دا وینا د بودا لومړۍ وینا ګڼل کیږي چې د خپلو پیروانو ته وکړه. ده وویل دوه داسې افراطونه شته چې یو څوک باید له دواړو ځان وساتي. یو دا چې د شهوت خوندونو پسې تګ او بل دا چې ځان سخت کړاو ته اچول. دا دواړې لارې بې ګټې دي. باید منځنۍ لاره غوره شي. هغه لاره چې د سکون، پوهې، ځان ویښونې او ریښتینې ازادۍ لور ته انسان بوځي. دا د منځنۍ لارې لومړۍ یادونه ده. وروسته د په همدې وینا کې 4 لوړو حقیقتونو یادونه وکړه. لومړی حقیقت یې د رنځ حقیقت دی. ده وویل زیږېدل رنځ دی، زاړه کېدل رنځ دی، مرګ رنځ دی، غم، درد، بیلتون، ناهیلیتوب دا ټول رنځونه دي. له هغه چا سره یو ځای کېدل چې نه مو خوښېږي رنځ دی. له خوښو کسانو بیلتون رنځ دی او هغه څه نه ترلاسه کول چې موږ یې غواړو هم رنځ دی. نو لومړی حقیقت یې د رنځ یا دوکې حقیقت و. ده وویل چې دوکه یوازې فزیکي درد نه دی بلکې هر هغه څه چې لنډمهاله وي او انسان ورته تمایل پیدا کړي بالاخره د رنځ سبب ګرځي. دویم حقیقت یې د رنځ د سرچینې حقیقت دی. ده وویل د رنځ بنسټ خواهش یا تمه ده. دا اشتیاق چې انسان یې د مادي شیانو د لاسته راوړلو لپاره پیدا کوي د رنځ سرچینه ده. دریم حقیقت د رنځ د پای حقیقت دی. ده وویل د دې خواهش پرېښودل او ازادي د رنځ پای ته رسوي. یعنې که انسان خپله خواهشات پرېږدي نو رنځ ختمیږي. او 4م حقیقت دا و چې د هغې لارې حقیقت چې د رنځ پای ته موږ رسوي. بودا وویل دا لاره د 8 اصولو مجموعه ده. دا اصول دي سم فکر، سمه پرېکړه، سمه وینا، سمه کړنه، سم رزق، سمه هڅه، سم هوښیارتوب او سم تمرکز. یعنې د ده 4 حقیقتونه لومړی د رنځ حقیقت دی. دوهم د رنځ د سرچینې حقیقت دی. دریم د رنځ د پای حقیقت دی. او 4م هغه لاره ده چې موږ د رنځ پای ته رسوي. او د رنځ د پای حقیقت 8 اصوله لري. ده په خپل یو کتاب کې دا لار لا هم تشریح کړې ده. بودا ویل موږ هر هغه څه یو چې مو فکر کړی دی. زموږ وجود د فکر زیږنده دی. زموږ نړۍ زموږ له فکره جوړه شوې ده. بودا تر خپل ټول ژوند پورې خلکو ته ښوونې کولې او وروسته د کوشینګر په ځای کې وفات شو. هماغه ځای چې د هغه د زیارت 4م مقام ګڼل کیږي. خو د بودایي مذهب د خپرېدو اصلي پړاو د اشوکا د واکمنۍ پر مهال پیل شو. اشوکا د ماوریا د سلطنت واکمن و چې وروسته بودایي شو. ده د بودایي مذهب ملاتړ وکړ. معبدونه یې جوړ کړل او مبلغین یې له هند نه تر چین او اروپا پورې ولېږل. نو بودا د مذهب بنسټ ایښودونکی و خو اشوکا هغه شخص و چې دا مذهب یې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسول.